لالا زیاته دې راغلي وو او شعرونو پسې راغلي وو ښه جي شاعرۍ رشته هم ده د یو بل سره بالکل او په دغه یو بل پیژنو نو غواړو څه شعرونه درنه ریکارډ کړو واورو درنه نورو ملګرو دی هم دغه شعرونه واوري او موږ یې هم واورو خوندونه ترې واورو وجي ابراهیم تاج ډېر درته خوشحاله یم خو وخت کم دی دا دی کې څه کارونه دي په هغې پسې هم روان یم او نو تاسو له ډېره توجه درنه کړی شم خو خوشحاله درته یم یو څو قطعې به سره شریک کړم چې د عقل شعور پوهې خاوندانو له سرور دی د عقل شعور پوهې خاوندانو له سرور دی او دا سیمه د بې حسه بې ضمیرو خلکو کور دی او چالاکو او زورورو پکې ښه ایشونه وکړل د ژوند د تېرولو هنر دلته چل او زور دی او دا یو روماني قطعه چې داسې پیمانه د حسن چرته ده څوک چې پې د یار د ښایست ولیکي او ستا لشې لشې ازغي ازغي باڼه باغ ته لکه څوک د غنو شپو ډېر ښه او دا دنیا خو نه زما ده او نه د بل ده پردي کور کې د یو بل سره په جنګ یو او انسانان معاشرتي ځناوران دي خو چې بیا ولې د یو بله تنګ او بله قطعه ده چې د اولس د هرې ستونزې نه خبر وي تر هغې چې اقتدار ورسره نه وي خو چې کله د اختیار په کرسۍ کینی ړونه او کوڼ شي د حل لار ورسره نه وي او د رشوت په بیمارۍ چې اموخته شي هغه بیا د سکر اور نه رشوت اخلي او خدای دې څوک په دې مردار عادت نه کړي رشوت خور د خپلې خور نه رشوت اخلي او د رهبر نظر د قام په سباون وي سیاسي خلک کرسۍ ته خوشحالېږي او د ولس په زړونو هغه مشر راج کړي چې په قام د خپل اولاد په شان خوږېږي او د زغملو په قوت مشکل اسان شي ګینې غم په هېرولو نه هېرېږي ابتدا کې غم د غر په شانې دروند وي چې زړېږي حوصله ورته زیاتېږي او بله قصه ده چې دلته هغه خلک پراډو کې سورلي کړي چې د پراټ کولو پن کې ماهران وي او موږ به خاورې ترقۍ طرف ته لاړ شو چې مو داسې بې ضمیره مشران وي او دننه که هر څو په زړه سوری پرهر پرهر یم په مخ او په تندي مې خنداګانې ګرځوم او که هر څومره د کرکو په مایچنو باندې دل یم په سترګو کې د مینې رڼاګانې ګرځوم او دومره ډیره ده چې ژوند مې پې تېرېږي لیونی نه یم چې مال پسې مجنون شم او د قارون د ژوند انجام راته معلوم دی خدای دې نه کړي چې د دې دور قارون شم او دا سماج د اوسېدلو قابل نه دی کله کله مدهوشي اختیاروه او که زما منې نه دا به درله ښه وي چې غوسه شي خاموشي او دا ځینې مفتخواره د ټولو لس په اوږو بار وي تعمیر کې کردار نه لري خو اغوندي او خوري او چینار که میوه نه نسي نه سوری خو یې شته دی یوه خوبي که نه لري نه بله خو لري او دا د خدای ځمکه د موږ کروندګر یو کروندې لی راکړې په قلنګ نه او موږ به درومو او دا به دلته پاتې کېږي پاتې شوي د دارا او د اورنګ نه او دا چې څه راسره کېږي حال یې څه دی څو به وینې مو تویېږي په کوڅو کې او ملتپالو مشرانو ته مې سوال دی څه دریځ لرئ په باب د پښتنو کې او دا پښتو زمونږ مور ده مور درانه کوي چې درانه شي د غفلت د خوبه پاڅئ خیر دی اوس خو پښتانه شي او د لندې خټې دارو لږې اوبه وي کله یخ شم کله ګرم شم بیمار شم او ځواني تیره شوه اوس مرګ ته انتظار دی که ایثار شم نور به څو ورځې ایثار شم او د روښانه سباون په تمه تمه
تمامي ژوندون مو تیر شه په تیاره کې د روښانه سباون په تمه تمه تمامي ژوندون مې تیر شه په تیاره کې او دې حالاتو داسې سوی لوړن کړم لکه اوس وځي لرګي په تناره کې او داسې چل دی چې څه چل خو خامخا دی داسې چل دی یار په چل چل کې کاته کوي او خاندي او دا چلونه به څه چل را باندې وکړي په چل ګوري په چل تله کوي او خاندي او دا سا چې اخلو دغه هم ډېره ده موږ له بس دومره ازادي پکار ده او پښتون په خوب کې ښاده ورځ ولیده په خوب لیدلو پابندي پکار ده